سړی چې د کور نه بار ته وځي نو په کور کې سوال جواب وکړي چې زه پلانکي ځي ته ځم سبا به دې څوک مړ کړي نو بیا به موږ څه کوو زما د رور د دهشت نه خو ټوله دنیا یېرېږي مړه سړی په لانجه دې اړولي واده ته نه کې او بدنامي ټوله راځي په ما باندې سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم زما پر څنګ د پښتو ډرامو یو ډیر زبردسته با کماله ډایرکټر چې د دې ډایرکټر تعلق له سوات سره دی تاسې ټول پیژنئ یاسته کراچۍ ښار ته راغلی دی په کراچۍ کې یا د ډیرو ډرامو ډایرکشن وکړي په دې حواله له ده سره څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ګلزار عبید صاحب ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو اعظم خان بھائی زموږ د ډېر وخیار دی او ډېر ښه انکر ښه رپورټر دی څنګه چې وطن چینل سره د ده واسطه ده او د ده تعلق دی نو د وطن چینل سره زموږ د کراچۍ چې څومره زه ډایرکشن کوم څومره ډرامې دلته جوړېږي نو باقاعده د دوی لاس پکې د دوی پبلیسټي پکې دوی ته زه شکریا ادا کوم ولې چې دا ډېر زبردست او تکړه لک دی ښه سړی دی د لاهور یا د پېښور په حواله نه د کراچۍ نه د ټول پاکستان په حواله باندې ډېر ښکلی خبر رسۍ او ښکلې خبرې کوي او پبلک ته پیش کوي ډېره مننه کور د ودان د پښتو فلم انډسټري اخیری فلم میرنۍ رورو پر روان وخت کې به نور فلمونه ساز سي او که به نه سي ساز د فلم په انډسټرۍ په حواله خو موږ هر چا سره مطلب دا ډېرې انټرویوانې وکړې عظیم بھائی او ډېرو خلکو سره زمونږ پکې خبرې هم شوي دي لکه څنګه تا میرنۍ رور وې میرنۍ رور نه مخکې زمونږ یو فلم و کې خان صاحب د هغې ډایرکټر و بدماشي خو لیونتوب دی هغه فلم ما ورسره کړی و او ډېر ښه فلم و د هغه فلم رپورټ ډېر ښه و د هغې کهاني سټوري ډېره ښه و کې خان یو قابل سړی هم دی پوه دی اوس مطلب دا دی انډسټرۍ ته چې کم خلک راله دا نور دا کم فلمونه چې جوړېږي هغه ورایټي نشته ورسره بس هر سړی راځي زموږ مثال د ډرامې دی خو کیمرې ته ودرېږي ډز او غپ او کاته ختم او فلم سهار له په سلیما لګېدلی د فلم سره د میوزیک څه داسې دغه څوک ټریټمنټ نه ورکوي میوزیک له اوس د میوزیک نه هم خلک ځان خلاصې پخوا به خلکو بیکګراؤنډ میوزیک کو نسیم خان ډایرکټر و موږ به فلمونه د هغه کتل باډي ګارډ خانداني بدماش د هغې بیکګراؤنډ به د کمال و د هغې نه مخکې ممتاز علي خان فلم او اوربل د هغې بیکګراؤنډ میوزیک اوس خو فلمونه موږ داسې کوو لکه سوشل میډیا د نن سبا تا ته پته هر سړی په دې دغه کې دی بس خو دلته بنارس ته زه اوس راغلی یم زما تقریبا میاشتې و نیمه وشوه او دلته ما تقریبا د 5-6 ډرامو شوټینګونه وکړه نو ډرامې راغونډېږي خلک یې راغونډوي هغه مزل آسان شو لکه اوس هغه معامله ختم شو ډایرکشن بس دومره دی چې ډایرکټره پورې محدود دی تا په شروعات کې خبره د فلم غوکه بدماشي خو لیونتوب دی دا فلم به د کې خان په ډایرکشن کې وو ته په دې فلم کې ایز ایکټر ولې که ایز رایټر ولې که ایز پروډکشن منیجر وې اصل کې کې خان زما روډ دی زه به دا ووایم چې زه خو ایز ایکټر وم کرکټر مې هم ښه کرکټر و فلم کې مې ښه کار کړی بیا چې لاړم بیا کې خان وي چې یاره موږ سره اسسټنټ ضرورت هم دی ځکه نن سبا ایسوسیټ ډایرکټران ډېر کم دي او بیا هغه ماته وي چې یار زما سره هیلپ کول دي مطلب دا دی چې هیلپ خو دا شو چې زه پروډکشن منیجر شوم یا د پروډکشن منیجر سره ایسوسیټ ډایرکټر شوم یا د ډایرکټر سره ډایرکټر شوم یا د ایکټر سره ایکټر شوم مطلب دا دی ټول شعبو سره ما د هغه سره هیلپ کړی ولې چې زما رور دی سړی چې دی ډېر ښه سړی دی زما ډېر قدر کوي ډېر عزت مې کوي یو سینیر ټیکنیشن دی مطلب دا دی که نه او موږ یو ځای کارونه کړي دي زموږ ډېر قدر کوي کې خان چې ډېر قابل سړی دی لکه زما استاد عبید نسیم صاحب چې موږ څومره فلمونه د هغه سره لیدلي دي کړي دي نو د هغې خپل ورایټي د هغه خپل یو سوچ وي داسې دی کې خان خپل سوچ دی الګ سوچ چې ورته وایي دم پسې دمونه لګوم ملګرو د زړه غم غلطوم گلزار عبید صاحب دا ماته وایي پښتو فلم انډسټري خو نن سبا بالکل د زوال شکار ده
د تباہی په درشل باندې قدم یخی دی، د دې اوچتول ډېر ګران کار دی. ته ایز ا ډایرکټر ستا نظر څه وایي چې پښتو فلم انډسټري به اوچته سي او که نه؟ په هر ملک کې انټرټینمنټ کېږي. که تاسو وګورئ په انډیا کې په هر یورپي ملکونو کې انټرټینمنټ دا انټرټینمنټ دی. فلم جوړول یا کتل چې دی دا انټرټینمنټ دپاره خلک ګوري. موږ فلمونه ډېر پاش کړ، ډېر پاوا وکړه. موږ د فلم سره غانه داسې کوو چې مطلب دا دی غانه خلک ګوري نو اثر غورځوي په انسان باندې. لکه موږ د خپل کلچر نه خپې ویستلي دي، په بل طرف روان یو. نن سبا په سوشل میډیا وګوره ټول خلک په ټیک ټاک باندې عجیبه عجیبه وایسونه کوي، عجیبه عجیبه خبر. دغه زمونږ حال دی. فلم نه ختمېږي، فلم خو د پبلک سره تړلی شیز دی. خو ټیکنیشن دا خلک چې دی د یو فلم نه 200-300-400 کسانو ته رزق میلاویږي. فلم ختمېدل نه، خو فلم موږ په خپل لاس ختم کو. موږ په خپل لاس داسې ختم کو چې اوس موږ دنیا ته ځان شو کو رالو مخامخ شو. اوس زمونږ پلیټفارم چې دی هغه ختمېدو والا دی، ځکه چې زمونږ د پښتو اکټران چې کم باندې سټیکر ولګي هغه لګېدلی. یو بدر صاحب و خلکو 40 کاله راښکو، 15 کاله راښکو. د هغې نه بعد شاهد خان دلی شروع شو. بیا شاهد خان دی تقریبا ماشاءالله هغه هم یو 35 سال سټرګل وکړو، روان دی لا. خو پبلک کې خوښۍ چلیږي. خو سړی ملنګ سړی دی، بس په دغه حواله. بیا جهانګیر صاحب ته وګوره زموږ ښه اکټر، یا مطلب دا نور اکټران عجب ګل صاحب وګوره د بیسټ اکټر د کمال اکټران دي. محمد حسین سواتی ته وګوره، ډېر اکټران دي یار. وپغلا راغلی کپخکارا شین خاله ببو تور بلشانا. دا ما ته ووایه تا په خپل ژوند کې د ډېرو ډرامو ډایرکشن کړی دی او هیز ا ډایرکټر یو لفظ تاسو خامخا پر شوټینګ سیټ باندې کوایاست چې اکشن د تر اوسه پورې و څومره هنرمندانو اداکارانو ته ویلي دي؟ اصل کې زما ایکشن خو ډېر خطرناک ولې زه ډېر اوږد ایکشن ویم. زما خو شکر الحمدلله بسم الله نه کېږي. بسم الله بیا ریډي، بیا ایکشن، هغې نه بعد بیا ایکشن ته ځمه. او په پښتو کې چې څومره ایکټران دي، چېرته اصف خان دی الحمدلله، چېرته عمران دی، چېرته جهانګیر دی، چېرته شاهد خان دی. څومره خلک چې دی ما چې ارباز خان دا څومره ډرام فلمونه ما کړي دي، ټیلی فلمونه زما مشهور فلمونه زما د هغه وخت ډرامې چې دي په دې وخت کې خلک په فلمونه جوړوي. زما د هغه وخت کاس چې دی اوس په خلک فلمونه کوي. او سلور سکرین چې کم فلمونه اوس تاسو ګورئ په سلیماګانو کې دغه کاس باندې ما ډرامې جوړولې. او ډېر اکټران دي. کم اکټر دی چې زه به ووایم جانداد دی او که محمد حسین دی او که بس. او بیا دا نوې تقریبا 2008 نه خو دېخوا چې دا څومره نوي شروع شوي دي د آکو په سوات کې دي او که زیات پېښور کې دي او که زیات په کراچۍ کې دي. نو الحمدلله ما سره تړلي دي، بس سما ایکشن سره اول لاغلي دي. او ته دا وایې چې په پښتو فلم انډسټري کې چې څومره اکټران کار کوي تقریبا ما ورټولو ته ایکشن لفظ ویلی دی، په هغو ذاقي مې کار اخیستی دی. دا ما ته ووایه ته د شوبیز دنیا ته ایز ا ډایرکټر راغې که ایز ا اکټر راغې؟ اصل کې اعظم بھائی دا خو ما ډېرې پیرې وې او زه اکټر راغلی وم. او اکټر زه داسې وم چې بس زما استاد عابد نسیم ما ته وی یار ته کار ښه کې، بس دغه وا جي باندې زه بیا اکټر وم. ما ډېر وخت اکټینګ کړی دی، ما ښه اکټینګ کړی دی. ما نه مختلف رولونه کړي دي، چېرته ګوډي، چېرته چاړای، چېرته بدماشي، چېرته سي مختلف ما ډېر باندې کړي. خو اصل کې زه د ګیټ اپ اکټر وم. د ګیټ اپ نه بغیر بیا لږ کمزور وم او ګیټ اپ نه بغیر به چا ایکسپوز کولم نه. بیا ډایرکشن ته نسیم صاحب د خدای وبخښي هغه وایي چې زویه ته ډایرکشن کوه، ته ډایرکټر ښایي. بیا د ایکټینګ نه بیا ډایرکشن ته رالم، بیا لیکل شو، بیا دا بس قصه شروع شو، خلکو وپېژندو بیا که نه وخت هم ډېر وشو. ډېرو ینکرانو له تاسو څخه دا سوال لازمن کوي چې ته ایز ا ډایرکټر راغې که ایز ا اکټر راغې. دا سوال ما ځکه وکړو چې ایز ا اکټر کار ګران و که ایز ا ډایرکټر کار ګران دی؟ ایز اکټر چې و هغه زما شوق و، هغه ما ته ډېر اسان و. زه سټیج اکټر وم، ما به ټیټر شوګانې دا کولې. بل زه وم دا اوپن اکټر دا وم چې که زه سټیج ته راغلی هم ما بس الله پاک عزت را کړی دی، کو کیمرې ته راغلی هم بس الله عزت را کړی دی.
بل دا و چې आवाज زما خلکو بس زیاتو مرګرو به است आवाज ټیک دی بس مختلفو رنگونو خو اکټینګ زما شوق ما کړی دی او اکټینګ باندې راغلی ما نن در پسې پوخ د تورې بورې نه راغلی نن به د سره ډزېږم ولې چې ډېره موده شوده د لاسونه مې مګرېږي دا ما ته ووایه د ډرامې ډایرکشن او د فلم کم یو اسانه دی او کم یو ګران دی تا ته کم یو اسانه دی یاره دې وخت کې خو به زه دا ووایم د فلم او ډایرکشن د ټول نه آسان دی اوس زه ډرامه کوم زه د هغې کیمرامین یم زه د هغې رایټر یم زه د هغې اکټر یم زه د هغې ډایرکشن کوم د هغې مختلف چې څومره شعبې دی ټولې زما په لاس کې دي په فلم کې خو بس یو ډایرکټر دی یو ایکشن دپاره یي هلته خو فایټ انسټرکټر خپل کار کوي میک اپ مین یې او ډانس ماسټر یې مختلف د چا چې کومه شعبې سره واسطه یي هغه راځي هغه کار کوي هغه په جمع باندې کېږي د فلم او د ډرامې په یو کس کېږي نو زه به دا ووایم چې ډرامه د ټولو نه ګرانه ده فلم د ټولو نه آسان دی دا ما ته وایي ډېر کتونکو ته دا هسې کوم دی معلومات نشته چې یو ډرامه څو سینوي او فلم څو سینوي پخوا موږ ډرامې چې کومې لیکلې اوس هم زه دا چې کوم لیکل کوم نو زه 50 سین ته سټوري رسوم ډرامه او ډرامه 50 سین ته رسوم خو موږ هلته کې شارټ کټ کو لکه بعضې ټریټمنټ کم کو نو په هغه وجه باندې موږ ټایمینګ جوړ کو د فلم هغې کې موږ ټریټمنټ زیات ورکو د گاڑی پاسنګ شي او یو شی شي بل چې مختر راغونډېږي نو هغې نه سین جوړېږي موږ سین چې دی کټینګ ورکوو بس سړی په هغه عام لایف کې چې کومې خبرې موږ په هغې پوه کوو دا ما ته وایي ستا په ژوند کې تا د ډېرو ډرامو ډایرکشن کړی دی داسې ډرامه چې ته نن هم فخر په کوي چې واقعي دا ډرامې به ټولې ښې وي دې کې شک هم نه زه د خپلو ډرامو غیبت خو څوک نشي کولی ټولې به ښې وي خو دا ووایه کومه ډرامه چې ته نن هم په فخر وایې چې واقعي دا ډرامه زما د ژوند یو ډېره ښه ډرامه ده زما د خوښې دې دور کې خو ډېرې ډرامې دي سویلو پټو ګوره ډېره ښایسته ډرامه ده سورناوې ډم او ښځه په کراچۍ کې چې کومې ډرامې دي بیا هلته کې دعا د مور نفرت او خانه بدوش او بدماشي خو لیوند عمر ډېر زیاتې ډرامې دي هر ډرامه په خپل وخت سره راغلې ده او ټیک ده او په زوړ وخت کې رسم رواج او نوسې د شرابي او دغه اعلان دی زما زړګي سوځه لمبه کېږه زار د ملنګي نه شم بدماشي به در نه پاتې کم زه بدماشم ټول دغه په بدماشو پورې موږ نښتې خلک وو ګلزار عبید صاحب له سوات ته کراچۍ ته راغی کراچۍ کې په داسې وخت راغلی چې دلته زکام تبې دا وي بیماره شوی وي اوس څنګه یې طبیعت د څنګه دی او شکر دی الحمدلله طبیعت مې سازګار دی اوس خیمه او یاره بس تدیزی آب و هوا لګه دغه ده موږ خو د سوات په غرونو کې پیدا یو که نه او د سوات غرونو آب و هوا د هغې اوبه موسم هر وخت زموږ دپاره موږ د هغې سره عادت یو دا هم ټیک دی خو بس دلته یاره زه ډېر خراب شوی ګولۍ مې خوړلې وې هغې ریاکشن کړی و د لاسونه خوله یې راله وهلې وه طبیعت مې ډېر ناسازه و ستاسو په دواګانو د یارانو دوستانو په دواګانو او د عالمګیر باچا دلې د دې ملګرو بدر دلې په وجه باندې بس الله پاک دوباره زندگی راکړه ښه شوم الحمدلله اوس ښه یم الحمدلله ډېر بد دې وکړه باز خان چې د جهانګیر په خوله دې دې غریب له پیسې ورکړې په آخر کې د وطن چینل مینوالو پښتنو ته که د یو ښه زبردسته پیغام په ذهن کې وطن دی یاره او د وطن دپاره موږ خلکو خپل سرونه په تل کې ګرځولې دي په وطن به ځان قربانو وطن به ګټو وطن زمونږ مور ده او وطن چې دی که نه خو د اعظم خان وطن نه دی زمونږ د ټولو په شریکه وطن دی سبسکرایب وله ورکوئ او بټن وله ووایئ دباوې کوي وله د بدر صاحب خبره چې اسیس ښه وچلېږي او وطن د مور پلار نوم ډېر خوږي ولې چې وطن وطني الله پاک دې زمونږ وطن ښاد او آباد ساتي او دا وطن چې دی په دې وطن به موږ ضرور راځو موږ به یو بل ته ډایلاګونه هم ووایو ولې چې بدماشي خو زمونږ وراثت دی که نه یار او که نه ډېره مننه کور د ونس ګرانو کتونکو دا و د پښتو ډرامو یو ډېر زبردسته ډایرکټر ګلزار عبید صاحب چې له ده سره څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی اله سپارلې یاسته د خدای په امان